نن زه تاسو ته د یو هوښیار ماهي کیسه کوم. یو ډېر غریب سړی و. هغه به ماهیان نیول. یو ورځ هغه د ماهیانو نیولو دپاره سیند طرف ته لاړ. هغه خپل جال سیند ته ورمیشته او په یو ګټه کېناست او سوچ یې شروع کړ چې نن به زه ډېر زیات ماهیان ونیسم، بازار کې به یې خرڅ کړم او ښه ډېرې پیسې به وګټم. لږ ساعت پس هغه پوه شو چې په جال کې سخت نښتې دي. هغه ډېر زیات خوشحاله شو او زر جال د اوبو نه رابهر کړ. هغه حیران او پریشان پاتې شو کله چې هغه ولیدل چې په جال کې صرف یو وړوکی شان ماهی نښتی دی. هغه ماهی کلک راونیسه خو ناڅاپه هغې وړوکي ماهي هغه سره خبرې شروع کړې. خدای دپاره په ما رحم وکړه، ما پرېږده. خدای دپاره په ما رحم وکړه، ما پرېږده. که ته داسې نه کړې نو زه به مړ شم، اوبو نه بار به زه مړ شم. خو په هغې سړي باندې د ماهي ژړا فریاد هېڅ اثر ونه کړ. هغې وړوکې ماهي یو ځل بیا هغې سړي ته داسې وویل: که تا زه پرېښودم نو زه به تا ته ستا د پیلې خبره وکړم. که تا زه په اوبو کې واپس پرېښودم نو زه به لاړ شم او خپل ملګري به په دوکه راولم، او ته چې بیا ماهیانو له راځې نو ډک جال به ویسې. هغې سړي وویل: واه، دا خو غلطه خبره نه ده، دا خو زما د پیدې خبره ده. داسې خو به زما مزې شي. هغه سوچ وکړ چې نن زه دا یو وړوکی شان ماهی پرېږدم او سبا د دې په بدل کې ډېر زیات ماهیان به ونیسم، ځکه چې سبا به دا وړوکی ماهی ټول دوستان په دوکه نه راولي. سړی د ماهي په خبرو کې راغی، دوکه شو او هغه وړوکی ماهی واپس په اوبو کې پرېښوده. وړوکی ماهی لاړ، د نظر نه پناه شو او ډېر په خوشحالۍ په اوبو کې ځنډ خپل ملګرو له ځان ورساو. د ملګرو سره په لوبو شو. دا سړي د بېغوتیا پورې ښه ډېر وخندل. سبا سهار وختي دا کمکل سړی په خوشحالۍ په دې تمه د سیند غاړې له راغی چې نن به که هیري ډېر زیات ماهیان نیسم او ډېره ګټه به کوم. خپل ملګرو د هغه ځای نه ډېر لرې تللی و. هغه څه کمکه نه و چې واپس راته. نو د دې کیسې نه موږ دا سبق حاصلوو چې په ژوند کې د خپل ځان بچ کولو دپاره د عقل نه کار اخیستل پکار دي. چې کوم خلک په هره موقع د سوچ او عقل نه کار اخلي، هغوی د مصیبتونو نه همیشه ځان بچ ساتي.